په یو ځنګل کې یو خطرناک جهیل و. هلته د ورځې په اوږدو کې هیڅ پیښه نه رامنځته کېده. حیوانات به ورتلل او هلته به یې اوبه څښلې. خو کله چې به شپه سول نو دا جهیل به یو خوني جهیل بلل کېده، ځکه چې هر څوک به ورغلل هغه به بیا هیڅ پته نه لګېده او د همغه ځای نه به ورکېده. همدغه وجه وه چې د ځنګل ټول حیوانات حتی د ځنګل باچا زمری همدغه جهیل خوني جهیل باله. اوس په ځنګل کې به ماښام ټیم هیڅ چا دا جرأت نه درلوده چې دغه جهیل ته ورسي او اوبه وڅښي. یوه ورځ په ځنګل کې یوه بیزو راځي چې ګوري د سوی سره مخ کېږي. سوی ورته وایي بیزو ورور ته څوک یې؟ ما مخکې په دې ځنګل کې نه یې لیدلی. دی ورته وایي زه د انسانانو د ځای نه راتښتېدلی یم، د چېرته چې ښار و د هغه ځای نه راتښتېدلی یم. آیا زما دپاره دلته په دې ځنګل کې ځای شته ده؟ دلته پاتې کېدلی شم؟ سوی ورته وایي ولې نه، دا د ټولو حیواناتو ګډ کور ده او موږ ټول دلته ژوند کوو. سوی بیزو روان کړ او په ټول ځنګل باندې یې وګرځوه او ټول ځنګل یې ورته وښوده، حتی د باچا کور هغه غار یې هم ورته وښوده، خو د جهیل په اړه یې څه ورته ونه ویل، هغه یې له ذهنه ووته. بیزو د ځنګل کې په یوه لویه ونه کې خپل ځای جوړ کړ، همغه ځای یې خوښ شو، هملته به اوسېدله. 2 ورځې هلته تېرې شولې، خو 3مه ورځ ماښام دا لاړل د دغه جهیل طرف ته. چې کله ورغلل اوه څومره ښکلی جهیل ده، زړه مې غواړي چې په دې یخو اوبو کې ډوب شم او د ځان ولمبوم، خو وروسته د یخنۍ د وجې نه ویره لري او نه لمبیږي، صرف اوبه څښي. کله چې دا اوبه څښي بیرته په منډه سره راځي را روانېږي، هلته ورته ګیدړه په مخه باندې ورځي. د جهیل څنډې ته دا ورته وایي چې د جهیل څنډې ته اوبو څښلو ته تللی وم او بیرته راغلم. هغه ورته وایي چې دا خو یو خوني جهیل و، آیا ته بیرته ژوندی راغلی؟ دا څنګه ژوندی راغلی؟ چې هر څوک ماښام هلته لاړ شي هغه بیا ژوندی نشي راتلی، د هغه جسد هم نه ښکاري چې دا څه شو او د همغه ځای نه ورکېږي. خو دی ورته وویل چې هلته خو رښتیا هغه یو خوني جهیل ده، هلته یو خونکار اوسېږي. هغه ورته وایي څه خونکار؟ تا څه ولیده؟ څنګه خونکار اوسېږي؟ تر اوسه پورې هېچا نه لیدلی، تا څنګه ولیده؟ نو هغه حیران شولو چې دا څنګه پوه شوی دی. لاړل د زمري غار ته، همغلته یې د خپله کیسه ورته وکړله بیزو چې دغسې زمری ده. دا سوی خو ټول ځنګل ورته ښودلی و، خو دا ځای له ویرې نه وتی و. خو بیا چې دوی لاړل د ځنګل غار ته، دا قسمونه ورته خوري، وایي چې هغلته داسې یو خطرناک جهیل ده، په هغه کې مګرمچ ده، خو دوی یې ورسره نه مني. وایي که چېرته ته دا څومره دروغ وایه، که چېرته موږ مخکې خبر وای موږ به ته په ځنګل کې نه وای پرېښودلی، ځکه هغه تر ننه هېچ چا نه ده لیدلی، یوازې ته وایې چې همغه دې ولیدم. نو بیزو بیا ورته وایي چې زه رښتیا وایم زمری باچا، موږ تر اوسه پورې هېڅ نه دي لیدلي، خو موږ دا زمری ورته وایي چې دا یو خوني جهیل و. آیا ته موږ ته دا په ثبوت باندې رسولی سي چې آیا رښتیا هم هغلته مګرمچ اوسېږي؟ دا ورته وایي هو زه تاسو ته په ثبوت باندې رسولی سم. او دوی روان شول، یو شپې د خوا نه روان شول، همغلته پټ شول او دا بیزو ورغلل، هملته یې په جهیل کې 2-3 ډبرې وغورځولې. کله چې ډبرې وغورځولې نو مګرمچ فکر وکړ چې دغه د څوک خو راغلل او را روان شول. کله چې را روان شو دوی دې مګرمچ ته فیل ولیده، ځکه فیل خو ډېر غټ وي. چې ویې لیدل نو دا پوه شو دا مګرمچ چې دوی زما د نندارې دپاره راغلي دي، پوه شوي دي او دې ځان داسې کړ لکه یوه ډبره، صرف لږ څه ښکارېدل، ځان یې داسې کړ لکه یوه ډبره چې په همغه ځای باندې ثابت وي. هغه ورته وایي موږ درته وویل چې دا یوه ډبره ده، صرف د شپې د خوا نه ښکاري. هغه ورته څنګه صرف د شپې نه ښکاري او د ورځې نه ښکاري؟ ګیدړې ورته وایي ځکه چې د شپې د سپوږمۍ د وجې نه د اوبو سطحه ټیټېږي او بیا په ورځ کې هغه ډېرېږي، نو ځکه په ورځ کې نه ښکاري او په شپه کې ښکاري. خو دغه نه وروسته بیزو ورته وایي زه به ورسم په دې ډبره باندې به ټوپ ووهم، که رښتیا هم ډبره ول دا به په خپل ځای باندې ثابته پاتې شي. د همغه جهیل د طرف نه اواز کېږي اوس د ډېره ثابته ډبره یم. دې وخت کې مګرمچ ډېر دغه کوي چې دغه د بیزو به راشي، اوس به بیزو وخورمه. خو بیزو ورته وایي ته دا څنګه امکان لري چې ډبره دې خبرې وکړي او ډبرې د جهیل نه دې اواز راشي؟ هغه نه وروسته دوی سره فکر پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خو لکه چې څه مګرمچ ده چې دا خبرې دوی واورېدلې. دغه نه وروسته راځي او د باچا غار ته او پلان جوړوي چې اوس به څه کوو. اخر کې دوی په دې خبره بیزو ته وایي ته څه پلان لرې؟ بیزو ورته اوس زه پلان لرم 2 دانې رسۍ را پیدا کوي. دوی راځي 2 رسۍ پیدا کوي بیزو ته، بیزو ځي همغه جهیل کې همغه اچوي او دا هلته ورته پټېږي. کله چې مګرمچ راځي او هغه د مګرمچ په غاړه کې بندېږي او دوی مګرمچ نیسي.
کله چې مګرمچ ونیوه نو ټول حیوانات حیران شول او بیزو ته یې شاباسي ورکړ چې تا خو موږ د ډېر غټ غم نه خلاص کړو، موږ به هېڅوک دلته نه شو راتلی، که به د شپې نه د تندې نه هم مړه کېدلو خو دې ځنګل ته موږ نه شو راتللی، اوبه مو هم نه شوې څښلی. نو بیزو په وروستۍ خبره دا وه چې د هر ځای افوا واورېدل یوازې پرې باور مه کوئ، د حل لاره یې پیدا کړئ او هغه ته یو حل وټاکئ او هغه خطر له منځه یوسئ.